آیا پاکستان ان ټیم اټم الزولای شي او نشي الزولای کوم اټمی ملکونه دي هغه اټم الزولای شي او نشي الزولای بالکل پاکستان په غیر وینا باندې اټم په انډیا باندې او الزولای شي هغه بالکل د ساتونه کوي بغیر د سات هغه نشي الزولای کوم چې اټمون ملکونه دي او په غیر باندې انډیا باندې اټم الزولای شي په دې جنگ په حالاتو کې دغه چې کم جنگ دی په انډیا ولا کم شپږ جزونه راتلي دي کم کسانې چې نیولې دي یو شپه کې په پاک فوج آرمي هغه کوم ماته ورکړې ده انډیا والا ته هغه نو جنگ نه کوو او سپینې جنډې هم راخیستې وي نو ګوره په پاکستان کې چې کوم جماعتونه کوم مدرسې شهیدان کړي وي نو او هغه په دل باندې موږ پاکستان فوج شپږ جازه ته په یو شپه کې راتلي تقریبا پاکستان باندې یو ځای باندې 70 جازه په یو اپریل 27 جازونو هغه مقابله کړې ده بالکل پاکستان یو جازه نه د اخر پکړه په انډیا له تقریبا شپږ جازه راړتري دي دا هم یو غټه کارنامه ده بیا ټرمپ هم ویلي دي انډیا والا تاسو یو شرم دی تا شرم خبره کړې ده ګوره دې څو قسمه خبر جوړیږي یا خبره داسې کړې ده شرم ترول تاسو څنګه جنگ کړی دی یو بل خبر داسې هم کیږي تاسو مطلب د شرم دی پر خاندلی دي تاسو بل اٹیک وکړه کنه پاکستان پر راو پاکستان سره بل اٹیک وکړي سپته لګي بیا وګټي نو هغه پته نه د څه مطلب دی جوړیږي نو بالکل پاکستان نه واضح یو ملک هم نشي راته پاکستان باندې پاکستان هم ورکوټه یو ملک نه دی او تکړه ملک دی او بالکل چې کوم کسان شهیدان شوي دي تقریبا 9 کسان شهیدان شوي دي او تقریبا 29 پورې دا زخمیان دي نو ځکه چې دیو باندې دا لا فوجي لا نه دی مردار عام په مدرسو په دې جماعتونو کې دا شهیدان شوي دي الله پاک دیو کوم چې شهیدان شوي دي د مور او پلار الله پاک جنت الله پاک دیو له مور او پلار صبر ورکړي او چې کوم زخمیان دي الله پاک دیو جوړ کړي لپاره ټول مسلمان دا وګانو کې کمنټ کې امین ولیکي لازمي ځکه چې یو مسلمان ورور دی زموږ تاسو او دا ویډیو مخکې لازمي شریک ډېره مهرباني والسلام